د قصه درته کوم خاندئ به نه راپورې ستاسې د خوښه چې په نښو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وي شوي بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق کې به مور زمونږ جامې کېښودې بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و زه درته ووایم هوبهو زمونږ صندوق و په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوو مور ته مې ویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شوه راته ویې ویل لیونی زویه زمونږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې مونږ پکې جامې کېږدو زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی دې ځل اختر به په زرو جامو کې نه تېروم تا خو ویلې وو چې تاله مې جامې کړي دي یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه د ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم د خولې هارن به مې لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوو د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلې چې ستا جامې دي باید د ناستو نه راکش کړې دا زما جامې دي هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویلې دی او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم دومره مې وژړلې چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو بېلته و د شپې تاله جامې ګنډمه او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېرې شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي بیا د سهار د ملازان سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شولې نو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې یې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا یې اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړم شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه ماشاءالله شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای ګو دا جامې پردې دي او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل بې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګولرونو جامو ټول سنبال وو